یو حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زما په امت کې 80,000 کسان دي چې دوی به جنت ته بغیر د حساب نه او بغیر د عذاب نه ځي. دا ګوره لوی فضیلت دی. 80,000 کسان دي چې دوی به بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه ځي. دا 80,000 کسانو صفات چاته معلوم دي؟ ګوره اولنی صفت په هغه سړي کې دا دی چې د خلکو نه د دم مطالبه نه کوي، دویم بدفعلي نه کوي، دریم چې داغ نه لګي په اور باندې، څلورم په خپل رب باندې توکل کوي. بارک الله فیک. دا څلور صفات چې په چا کې وي نو دی به بغیر د حساب او بغیر د عذابه دی به جنت ته ځي. دا څلور صفات اهمه مسله یاده کوي. څلور صفات کوم یو دي؟ یو هغه سړی چې د خلکو نه د دم مطالبه نه کوي. دم د بل نه غوښته ګوره جایز دي، خو نه غوښته غوره دي. خو چې اوس یو سړی د بل نه د دم مطالبه نه کوي نو څه به کوي؟ نو ځان به په خپله دموي. دا د ټولو نه اوچته طریقه ده چې انسان ځان په خپله دموي. دویم صفت په دغه 80,000 کسانو کې دا دی چې دوی بدفعلي نه نیسي. لکه بعض زموږ دا خلک وایي که نه، وایي د پلاني دا سپېره مخ ما ولید ورځ مې ټوله بده تېره شوه. دا بدفعلي نه ودي، دا غلطه عقیده ده. یا وایي د کارغه اواز مې اورېدلی و، بعض وایي په لاره روان وم سپی مې مخې ته تېر شو اوس ورځه غلطه تېره شو. بعض وایي د سپي غپا مې واورېده یو هر څه نه باندې ګډوډ شو. څوک وایي سترګه مې رپېده ګسه سترګه ما ته پته ولګي د مصیبت را روان دی، او څوک وایي پنسه مې الټه شوه، او څوک څه وایي څوک څه وایي. خو دا ټولې کمزورې عقیدې دي. سپېره مخ د چا په مخ کې سپېره والی کوم ځای کې دی؟ او بل د چا مخ ته کته، یا د کارغه اواز اورېده یا د سپي اواز اورېده، د دې سره دا نه دي تړلی شوي چې یا به خیر راځي یا به شر راځي. خیر او شر دواړه د الله د طرف نه راځي. چې الله ستا په نصیب کې یو مصیبت لیکلی هغه به راځي، الله ستا په نصیب کې یو خیر لیکلی هغه به راځي. نو دویم صفت په دې خلکو کې څه دی چې دوی بدفعلي نه کوي. دریم صفت په دوی کې دا دی چې د اور داغ نه لګي. لکه کله بیماریانو کې خلک د اور هغه داغ لګي که اگر که دا کار جایز دی خو نه کول یې غوره دي. یو حدیث کې داسې راځي چې دې کې الله شفا اچولې ده، خو دې حدیث ته دا معلومیږي چې دا نه کول غوره دي. څلورمه مسله په دې خلکو کې دا ده چې په الله باندې ځان سپارلی دی.